مننه. او زه چې تی سوال د یارانې وکمه زه چې تی سوال د یارانې وکمه نو هغه زر استغفار شروع کی. زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ نو یا سګرټس کې یا نسوار شروع کی. دا شعر دوباره کوي. مننه. زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ نو یا سګرټس کې یا نسوار شروع کړي او خواب کړي هم دی. هغه یو غزل دی چې د اختر شپه وما د خوب څلور ګولۍ خوړې راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ خوړې. نو دا غزل چې کوم دی د هغه غزل خالق را سره ناست دی او غواړم چې په نر ګرمه ګرمه کې تاسو ته څه شعرونه غزلې ډالۍ کړي. داسې ښکارېږي چې احساس د زندګۍ را کوي دا چې په زړه راله داغونه لیونۍ را کوي. داسې ښکارېږي چې احساس د زندګۍ را کوي دا چې په زړه راله داغونه لیونۍ را کوي. ستاسو د کلي نه په دې خبره کډه کوم ستاسو د کلي نه په دې خبره کډه کوم چې ته سحر ماښام پیغور د غریبۍ را کوي. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرم علي ما او دا وخت موجود ما په سوات کې د یو ډیر محترم شخصیت سره چې د هیڅ تعریف محتاج نه دی. د پښتون ولس سره مینه ده، د پښتنو سره مینه ده، د دې وطن سره مینه ده او ډیر ښه لیکل کوي. پښتون ولس لپاره چې کم خدمتونه کړي دي یقینا چې د هیڅ چا نه پټ پناه نه دي. نو غوښتل مې چې د دوی نه داسې ښه څه ریکارډ کړو او لنډ شان تعارف را سره هم وکړي. نو امید ساتو چې ستاسو به د دوی نورې مرکې هم کتلې وي او کوشش کوو چې ښه ښه غزلې شعرونه ترې واورو. نو حسین علي پروانه صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی. ډیره مننه اکرام علي صاحب، ډیره مننه چې دومره لنډ تنګ وخت کې تاسو وخت وباسئ او د پښتو دپاره کار کوئ. نو دا هم لویه خبره ده. ډیره مننه. زما نوم حسین علي دی، د منګورې سره تعلق لرم او دغه ژوند دی چې څه مو ذهن راځي هغه لیکو. جي حاجي تر دې دمه پورې تاسو دومره شاعري کړې ده چې یقینا د 2-3 کتابونو ده. آیا تاسو ولې د هغې له د کتاب شکل نه ورکوئ؟ نو تاسې تپوس ترې وکړو چې له وخت باندې ضرورت په لا نه راغلی ورته حاجي او کتاب ته مې لا ضرورت نه راغلی او چې ضرورت راغی چاپ به کړو د خیره حاجي. او یقینا چې ستاسو هر غزل د بل غزل نه ښکلی دی او ډیر سندرغاړو ستاسو غزل انتخاب کړي هم دی. هغه یو غزل دی چې د اختر شپه وما د خوب څلور ګولۍ خوړې راغورځېدم په ټوله لاره مې ټالۍ خوړې. نو دا غزل چې کوم دی د هغه غزل خالق را سره ناست دی او غواړم چې په نر ګرمه ګرمه کې تاسو ته څه شعرونه غزلې ډالۍ کړي. کتونکي به ستاسو انتظار کوي. مننه. غزل نه مخکې به هغه روایت دي که نه چې غزل نه مخکې 2 شعرونه غزل نه مخکې به 2 نه 3 شعرونه ویم. 2 نو چې د کردار پته دې صاحبه ستا د خولې نه لګي. د کردار پته دې صاحبه ستا د خولې نه لګي، اکثر کورونو ته اورونه د ډیوې نه لګي. ډېر ښه. مننه. د کردار پته دې صاحبه ستا د خولې نه لګي، اکثر کورونو ته اورونه د ډیوې نه لګي. د چا په ګیره او په سپینه لمن مه تېروځه. د چا په ګیره او په سپینه لمن مه تېروځه. د انسان پته د انسان د رویې نه لګي او ښکاري چې نورې دا زما مینې ته نیت نشته دی. دا اندازه یې راته نن د اندازې نه لګي. غزل دا دی چې ستا قصه راته ریبار شروع کي نو دا مازغه مې لږ لږ کار شروع کي. مننه. چې ستا قصه راته ریبار شروع کي نو دا مازغه مې لږ لږ کار شروع کي او د ولس غم هغه نه پاتې واخله. څوک فکر چې څوک د اقتدار شروع کي. مننه. او زه چې تی سوال د یارانې وکمه نو هغه زر استغفار شروع کی. مننه. زه چې تی سوال د یارانې وکمه نو هغه زر استغفار شروع کی او قدرتي کار دی هغه نه ویني بیا. سړی چې چاته انتظار شروع کی. مننه.
قدرتي کار دی هغه نه ویني بیا سړی چې چاته انتظار شروع کړي او زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ نو یا سګرټ څکي یا نسوار شروع کړي. دا شعر دوباره کوي. مننه. زما د قام زلمي چې پوهه شي لږ نو یا سګرټ څکي یا نسوار شروع کړي او چېرته د ښکلو چې صفت کوي څوک چېرته د ښکلو چې صفت کوي څوک چېرته د ښکلو چې صفت کوي څوک پروانه ذکر د خپل یار شروع کړي. ډېر ښه. مننه. او چې ستا قصه راته ریبار شروع کړي نو دا مازغه مې لږ کار شروع کړي. ها یقینا ملګرو دوی داسې شاعري کوي چې هر هغه پښتون چې هغه د سوات سیمې سره تعلق ساتي، پېښور، مردان، چارسده یا د کوهاټ سره وغیره، دوی کوشش کوي چې خپل شاعري په داسې الفاظو کې تحفظ کړي چې د هر پښتون ته هیڅ قسمه مسلې مسایل نه او د دوی شاعري په اسانه سره لوستی شي. او بل د دوی په شاعرۍ کې د ټولو نه ښه پیغام دا دی چې د وخت مطابق سره دوی شاعري کوي، په هر حال یې شاعري کړې ده. نو غواړو چې نور هم داسې ښه کلام کتونکو ته پیش کړي. مننه. بل غزل مخکې به څو شعرونه بیا ووایم. ارشاده. زما نصیب کې ډېرې ستړې او خوارې پرتې دي. زما نصیب کې ډېرې ستړې او خوارې پرتې دي. زما نصیب کې ډېرې ستړې او خوارۍ پرتې دي، لا مې په سره باندې بلحاظې موارۍ پرتې دي. ډېر ښه. مننه. او تاله بنګړي واخلم که مور له دوایي ویسمه. تاله بنګړي واخلم که مور له دوایي ویسمه. تاله بنګړي واخلم که مور له دوایي ویسمه، را سره جیب کې 100 روپۍ د مزدورۍ پرتې دي. دا شعر دوباره. مننه. تاله بنګړي واخلم که مور له دوایي ویسمه، را سره جیب کې 100 روپۍ د مزدورۍ پرتې دي. او ستانه زما سیره خو څه چې نامه هم هیره ده. ډېر ښه. ستانه زما سهره خو څه چې نامه هم هیره ده، ما سره نښې لا سنبال ستا د یارۍ پرتې دي. ډېر ښه شعر. مننه. او د چا په تن باندې لباس هم اکثر نه وي دلته. د چا په تن باندې لباس هم نه وي. د چا په تن باندې لباس هم اکثر نه وي دلته، او چا کره ډکې د جامو نه المارۍ پرتې دي. ډېر ښه شعر. مننه. او ویلې راشه پروانه نوي خیالونه واخله. ویلې راشه پروانه نوي خیالونه واخله، او زما په سترګو کې قصې د شاعرۍ پرتې دي. غزل دی چې ډېرې مودې نه یو تصویر مې په مزغو کې پروت دی. ډېرې مودې نه یو تصویر مې په مزغو کې پروت دی، ځکه هر خیال مې د غزل په رنګینو کې پروت دی. ډېر ښه شعر. مننه. او زما د ټول عمر جړا په هیڅ اثر ونه کو. زما د ټول عمر جړا په هیڅ اثر ونه کړو. زما د ټول عمر جړا په هیڅ اثر ونه کړو. سینه کې زړه لري که کاڼی په اوبو کې پروت دی. مننه. او دا به د چا د ارمانونو قتلیام شوی وي. دا به د چا د ارمانونو قتلیام شوی. دا به د چا د ارمانونو قتلیام شوی وي. دا پاڼې ګل چې داسې په لمبو کې پروت دی. مننه. او دغه سینګار نمونه ده د بېوسه ژوندون. دغه سینګار نمونه ده. دغه سینګار یې نمونه ده د بېوسه ژوندون، ګل د ورخاړې ټومبلې په کمسو کې پروت دی. مننه. او یو په یوه لاره روان دی بل په بله لاره. یو په یوه لاره روان دی بل په بله لاره. یو په یوه لاره روان دی بل په بله لاره، او څومره تضاد د اوسني وخت پښتنو کې پروت دی. مننه. او ته یادېږي خو مجبوره دی درتلی نه شي. ته یادېږي خو مجبوره دی درتللی نه شي، ستا پروانه د رواجونو زولنو کې پروت دی. ښه ملګرو، دغه حسین علي پروانه د سوات زرخیزې سیمې سره تعلق ساتي. څنګه چې په سوات کې هر قسمه بوټي شته، هغه که د خوبانو دي، شلتالانو دي، او که نومونه یې اخلم یقینا ټایم به ولګي. په سوات کې هم داسې قسمه شاعران شته چې په هر سیز باندې لیکل کړي دي، او یقینا چې داسې شاعري دوی کړې ده چې د چا نه هیڅ پټه پناه نه ده. نو امید ساتم چې ستاسو به د دې ملګري خواږه لفظونه خوښ شوي وي. بیا به راځو ستاسو سره په بل ځای کې د نوي ملګري سره په نوي انداز کې. تر د هغه وخته پورې ما او حسین علي پروانه صاحب له ورکې اجازت په لوی الله مسپارم. د الله